اسلامي امارت د پاکستانیو جنرالانو هیلې پر اوبو لاهو کړي. هیڅ وړاندیز ته یې سر نه ټیټوي، خو ولې او څنګه؟ او د اسلامي امارت چارواکو ولې تل د پاکستانیو جنرالانو ته د لاس منځنۍ ګوته ورښودلې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اکانومیسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې اسلامي امارت د پاکستانیو طالبانو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان پر پرله پسې غوښتنو سترګې پټې کړې دي. د راپور له مخې اسلامي امارت تل پاکستانیو جنرالانو ته د لاس منځنۍ ګوته ورښودلې. د امریکا د سولې بنسټ یو څېړونکي ویلي چې پاکستان د اسلامي امارت په ملاتړ کې ناسمه پرتله کړې وه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر تیره میاشت ویلي و دوی زموږ خبره نه اوري. هغه ډیره کړه له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ساده ده. موږ یوازې له خپل ورور ګاونډي څخه غواړو چې د پولې له اخوا پاکستان ته د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. له دې سره اسلامي امارت دغه غوښتنې له پامه غورځولې دي. د ډسمبر په میاشت کې د پاکستانیو طالبانو لخوا پر ډیورن پرزي کرښه برید کې 14 پاکستانی پوځیان ووژل شول. د دغه برید په غبرګون کې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د دغه ډلې پر پټنځیو هوایي بریدونه وکړل. په جواب کې اسلامي امارت پاکستانی طالبان خپل میلمانه وبلل او د غچ اخیستو ژمنه یې وکړه. د پاکستان له برید سملاسي وروسته اسلامي امارت د دغه هیواد پر پولیساتو برید وکړ. بریتانوي اونیزي اکانومیسټ لیکلي چې پر دغه کړکېچن ملګري د پاکستان غوسه د پوهېدو وړ ده. د دغه راپور له مخې د وسلوالو تاوتریخوالی چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په پاکستان کې لږ شوی و، په 2021 زیږدیز کال کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هر کال په تیریدو په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال ډیر شوی دی. پاکستانی چارواکي اټکل کوي چې د پاکستانیو طالبانو شاوخوا 10,000 جنګیالي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن پرزي کرښې ته په نږدې سیمو کې فعال دي. دغه ډلې تر ډیره پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو خپل بریدونه ډیر کړي دي. د امریکا د سولې بنسټ انډریو وایلډر دې ورځپاڼې ته وایي پاکستان په دې اړه ناسم اندل چې اسلامي امارت به واک ته له راتلو وروسته د باور وړ ملګری وي. خو د اسلامي امارت چارواکي بیا وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته. پاکستان د خپل ستونزې په خپله ورغوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.